الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. صدق الله خالقنا العظيم. محترم سامعین، تیرو جمعو کې د دې خبرې ذکر شوی چې هغه کم اعمال دي چې د هغې په وجه باندې انسان د الله جل شانه محبوب جوړیږي او الله جل شانه د ده سره مینه محبت کوي. نو هغه اعمالو کې د څه تذکره وشوله. معلومه شوله چې الله جل شانه په دغې ښکلو صفاتو سره چې کم یو انسان کې راشي د دې سره دی د الله جل شانه محبوب جوړیږي. الله جل شانه د ده سره مینه محبت کوي او دنیا کې د چا چې د چا سره مینه ده د هغه کوشش دا وي چې ده ته فایده او ګټه ورسوي. د هر انسان د خپلو بچو سره مینه ده، د دغې بچو د راحت دپاره د یخني ګرمي نه ګوري، په هر حال کې د دوی د راحت فکر او سوچونه کوي او د دوی دپاره اسباب دا تیاری چې زما دې بچو ته راحت او سکون میلاو شي او دوی خوشحاله زندگی تیره کړي. دارنګه چې د چا کوروالا ده د هغه د خپل کوروالا سره مینه ده، د والدینو سره مینه ده، د ورونو خویندو سره مینه محبت دی، د خپلو خپلوانو رشته دارانو سره مینه محبت. په دې دنیا کې چې د چا هم د چا سره محبت دی هغه ته د خیر رسول غواړي. چې کله د الله جل شانه زمونږ سره مینه ده الله جل شانه هم موږ ته خیر راکوي او د شر نه الله جل شانه موږ بچ کوي. دغې الله جل شانه موږ ته د ډېرو کارونو کولو د هغې حکم کړی دی چې دا به کوئ. دغې کارونو کولو سره مؤمن بنده د الله محبوب جوړیږي او چې کله دی د الله محبوب جوړ شولو نو ده په دنیا کې هیڅ قسمه غم فکر او سوچ نشته دی. د ټول ضروریات به الله جل شانه په دا شان طریقې سره پوره کوي چې د ده په وهم و ګمان کې به هم نه راځي. الله جل شانه د دغه انسانانو د دنیا او د آخرت د خوشحالو دپاره د اعمال مقرر کړي دي. داسې نه چې الله جل شانه زمونږ د اعمالو محتاج دی او الله ته زمونږ د اعمالو ضرورت دی، نه دا زمونږ ضرورت دی. په دې باندې زمونږ دنیا هم ښایسته کیږي، په دغې اعمالو باندې زمونږ آخرت هم ښایسته کیږي. او که چېرته خدا ناخواسته چې د کومو اعمالو کولو الله موږ ته حکم کړی دی د دغې اعمالو والا د کولو په ځای باندې موږ هغه اعمال پرېښودل، ترک مو کړل، یا د څه نه الله موږ منع کړي چې دا کارونه مه کوئ، هغه کارونه موږ شروع کړل، نو دغې عمل ته بیا معصیت او نافرمانی ویلې کېږي، دې ته بیا ګناه ویلې کېږي. او ګناه دا د الله جل شانه په نیز باندې مؤمن بنده د غضب سبب جوړ ده، هغه دپاره د غضب سبب جوړیږي، د الله د ناراستیا سبب جوړیږي، الله د ده نه خفه کیږي. او چې کله الله خفه شولو نو ته د الله د محبوبیت نه ووتلې، د الله محبوب اوس نه، نو الله په انسان باندې سخت حالات راولي، پریشانۍ راولي، اختلافات پیدا کیږي، بے برکتی پیدا کیږي، بے چینی بے سکون ختمیږي. الله جل شانه موږ ته قرآن کې د دې خبرې صفا واضح بیان کړی
ظهر الفساد في البر والبحر بما کسبت ايدي الناس، چې په دې ځمکه کې که هغه د اوچې حصه ده او که د لوندې حصه ده، په دې کې چې څه فسادات ګوره، که هغه په سمندر کې فسادات او رانې او چپې راځي، طغیاني او سرکشي راځي، او که هغه په دې اوچه حصه باندې مختلف قسمه حالات راځي، د ګلیو ورېدلو په شکل کې، د قحط سالی په شکل کې، د ظالمانو حکمرانانو مسلط کېدو په شکل کې، د ګرانۍ په شکل کې، او دارنګه د قتل و قتال د بېځایه وجنې دې شکل کې چې دا څومره حالات واقعات راځي، الله فرمایي چې دا ستاسو د انسانانو د اعمالو د وجې نه. الله فرمایي وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. الله فرمایي چې په دې دنیا کې تاسو ته څه پریشانی رسیږي، څه غم رسیږي، او څه د سخت حالات درته رسیږي، دا ستاسو د اعمالو وجه ده، دا ستاسو خپل عملونه دي. الله فرمایي ویعفو عن کثیر، ستاسو ګناهونه خو ډېر زیات دي، لیکن الله درته ډېر په مفتو کې معاف کوي، هم بخي، هم د هغې سزا درته نه درکوي. په بعضې اعمالو باندې ستاسو گرفت او ستاسو پکړ وکړي، د هغې د وجې نه په دې دنیا کې دا شان حالات راشي چې انسان د هغې سره پریشانه کیږي. نو الله جل شانه د طرف نه دا دوه حکمونه دي موږ ته چې دا به کوئ، د هغې کول د عبادت دی، د دې سره انسان د الله محبوب جوړیږي. دارنګه څه اعمال دا شان دي چې د هغې نه موږ الله منع کړي چې دا به نه کوئ. اوس چې د کومو موږ ته د کولو حکم دی هغه که موږ پرېښودل نو موږ به ګناهګار یو او دغه عمل ته ګناه ویلې کېږي، او چې د کوم کار نه الله منع کړي یو او هغې کې موږ اخته یو، هغه کارونه موږ کوو نو دې ته ګناه ویلې کېږي او موږ به په دې سره ګناهګار یو. د دغې ګناه چې کوم هغه بد اثر دی هغه په ما او تا باندې به کېږي، براه راست هم کېږي، او زما ستا د وجې نه په نورو مخلوقاتو باندې هم دا بد اثر کېږي. د دې انسان دپاره خپل براه راست اثر د دې ګناه هغه دا دی چې د دغه انسان په زړه باندې داغونه لګېږي. کلا بل ران علی قلوبهم ما کانوا یکسبون، چې د دغه انسانانو په زړونو باندې د دوی د عملونو د وجې نه زنګ لګېدلی دي. رسول الله علیه صلات وسلام فرمایي چې د زړه ته دا شان زنګ لګېږي لکه څنګه چې اوسپنې ته زنګ لګېږي، اوسپنه چې لونده شي او هغې ته زنګ لګېږي دقه شان دې زړونو ته هم زنګ لګېږي. رسول الله علیه صلات وسلام فرمایي چې کله یو مؤمن بنده هغه یو جرم او یو ګناه کوي، د دغې جرم او د ګناه په وجه باندې د ده په زړه باندې یو تور داغ لګېږي. که دی توبه وباسي الله ورته دغه تور داغ واپس ختم کړي، لیکن چې دی توبه نه وباسي دویم داغ شي، دریم شي، څلورم شي، د ده دا ټول دا په دې داغونو کې را بند شي او راټول شي. چې کله د ده دا زړه په دې تورو داغونو کې را بند شو راټول شو نو بیا په ده باندې حالات هم الټه شي، چې کومه نیکي ده هغه دته بیا بدي ښکاره کېږي، او چې کومه بدي ده هغه دته ښه ښکاره کېږي. نو چې د ګناه ماحول وي، د ظلم ماحول وي، د بېدینۍ ماحول وي، دی په هغې کې ډېر زیات خوشحاله وي، ډېر چین او سکون دته میلاویږي، شپیلي هم وهي، لاسونه هم پړقوي، پیسې هم تقسیموي، هر څه ته دی تیار دی. لیکن که د دین ماحول دی وله ورکړلو او د دین طرف ته دی راوستلو نو د دې سره بیا دی انتهایی پریشانی، ډېر زیات تنګي په دغه مجلس کې، په دغه محفل کې، او چې کومه ښه خبره درته کېږي دا پیغام ورته رسېږي، دغه پیغام په ده باندې ښه نه لګېږي، په دغې پیغام باندې دی خفی او دته دا زور ورکوي چې هلکه دا خبرې ولې کوې، د دې خبرو څه ضرورت دی. دا د ده هغه په زړه باندې چې کوم تور داغ لګېدلی دی د هغه داغونو نه حوست دی، د هغې سپېرهتوب دی، د هغه سپېرهتوب په وجه باندې د ده حالت او کیفیت دا شولو چې نیکي دته بدي ښکاره کېږي او بدي دته بیا نیکي ښکاره کېږي، دته په بدۍ کولو کې سکون میلاویږي، په دغې بدو باندې
د دې دپاره پیسې هم خرج کوي وقت هم خرج کوي لیکن چې کله نیکې طرف ته دی بوځې نو ډېر زیات ته دته زور هم ورکوي او دی ستا نه خفه کېږي هم په دې خبره باندې او دغه ماحول کې ستا سره د ناستې دپاره هم نه دی تیار نو یو لویه کمبختیا او یو لوی نحوست او سپیرتوب د ګناه هغه دا دی چې د انسان زړه هغه د دین نه واوړېږي په بېدینۍ کې دته بیا چین او سکون میلاویږي او خوشحالي دته میلاویږي نو بیا د ده زړه آواز دا وي چې موسیقي دا د روح غذا ده موسیقي دا د روح غذا ده نو دا بېدینه شوی دی د ده دا زړی تور شوی دی نیکي دته اوس نیکي نه ښکاره کېږي خو بدي دا دته ښایسته ښکاره کېږي د منافقانو الله ذکر کوي چې یأمرون بالمنکر وینهون عن المعروف ویقبضون ایدیهم نسوا الله فنسیهم الله فرمایي چې د دې منافقانو حالت دا شوی دی چې دوی د بدۍ حکم کوي د نیکۍ نه خلک منع کوي او بخل او کنجوسي دا په دوی کې ده او الله او آخرت لري هم هیر کړی دی نو زمونږ د ټولو دغه حالت دی د نیکۍ حکم په موږ کې نشته دی د نیکۍ خورول لا په موږ کې نشته دی لیکن د بدۍ عام کولو دپاره د بدۍ ماحول جوړولو دپاره د هر سړي دغه یو خواهش دی چې د هغه ګناهونه عام شي حالانکه دا د انسان هغه ذات ته هم نقصان ورکوي او دارنګه د عام ماحول ته هم نقصان ورکوي د یو بېلمازه انسان د وجې نه وی پوره محله دا په نحوست او په سپیرتوب کې راګیریږي څلوېښت کورو پورې دا نحوست او سپیرتوب د ده خورېږي نو زمونږ په هر کور کې درې درې څلور څلور پنځه پنځه بېلمازان پراته دي نو د دې به څومره نحوست وي د دې به څومره سپیرتوب وي نو محله دا خو به بلکل په دې سپیرتوب باندې د الف نه تر یې پورې ډکه وي نو د ګناه ړومبنی نحوست دا دی چې د انسان دا حالت او کیفیت بلکل الټه شي نو د ګناه نه ځان بچ کول دا ډېر لازم دی ضروري دی د دې وجې نه رسول الله علیه صلات وسلام موږ تاسو ته دا حکم کړی دی چې اتق المحارم تکن اعبد الناس چې الله د څه نه منع کړی د دې نه ځان وساته د ټولو نه لوی عبادت ګزار به یو انسان دی هغه غواړي دا چې زما دا بیماری ختم شي په دې کې یو بیماری ده نو د دغې بیمارۍ دپاره ډېر لوی ډاکټر ته ماهر ډاکټر ته دی لاړلو او ډېر ماهر حاکم ته لاړلو او انتهایی قیمتي دوایي ده واخیستله نو د دغې دوایي استعمال سره به الله د ده دا بیماری ختموي خو د دې دپاره شرط دا دی د ده د بیمارۍ ختمېدو دپاره شرط دا دی چې د دې څه دوایي استعمال سره سره به د پرهیز هم کوي که چېرته د پرهیز ونه کړلو او د دغه اعلی قیمتي دوایي استعمالوي خو ورسره بد پرهیزي کوي نو د ده دا دوایي به په ده باندې هېڅ قسمه اثر ونه کړي دته به ګټه فایده به ورنه کړي دقه شان زما عزتمندو دا باطني بیماری هم دي چې یو انسان هغه په ګناه کې اخته دی مبتلا دی نو دی که په ظاهره باندې ډېر لوی منځونه کوي ډېر زیات تلاوتونه کوي ډېرې زیاتې دعاګانې غواړي خو لیکن د دې سره سره دی په سود خورۍ کې مبتلا دی دی په رشوت خورۍ کې مبتلا دی پردې ځمکې هغه غصب کړي دي پردې کورونه هغه غصب کړي دي پردې حقوقو باندې دی قابض دی او خوشحاله دی چې زه په دې باندې مالداره شم زه پې ملک شم لیکن د ده دا عبادت د ده دا تلاوت د ده دا دعاګانې دا په ده باندې اثر نه کوي لکه څنګه چې دا دوایي د بدپرهیزۍ سره اثر نه کوي دقه شان د دې روحاني بیمارۍ سره چې دا ګناهونه دي معصیتونه دي دا یو انسان کوي د ده د عبادات بیا نه قبلیږي د ده دعاګانې نه قبلیږي د ده د عباداتو د قبولیت دپاره د حرامو نه بچ کېدل دا شرط اول دی نو نه به حرام خوري کې نه به حرام کاری کې د حرام خورۍ نه به هم ځان ساتي د حرام کاری نه به هم ځان ساتي نو اله به ستا دغه عبادت د الله په نیز باندې قبول وي رسول الله علیه صلات وسلام موږ تاسو پویه کوي چې یو انسان دی هغه په سفر باندې اوتی دی ډېر اوږد سفر یې کړی دی او دغه سفر د وجې نه د ده ډېر بد حالت دی ویښتې ګډوډ دي
جامې او دارنګه بدن ټول په خاورو باندې لطپت دی او په دغه حالت کې دی الله جل شانه ته لاسونه اوچتوي د الله نه سوال کوي پروردگار زما دا کار دا کار رسول الله علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان یستجاب لذلک چې د دې سړي دعا بس قبول کړل شي ولی ماکله حرام چې د خوراک دا د حرام ولده مشربه حرام دا د سکاک دا د حرام ولده ملبسه حرام لباس دا د حرام ولده وغذي بالحرام دا د جسم غټ شوی هم په حرام باندې دی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای ان یستجاب لذلک چې د دې سړي دعا به څنګه قبليږي چې د الف نه تر یې پورې په ګندګۍ کې د مبتلا دی نو دته خو بیا صحت نه ملاويږي دته به اعلی صحت ملاويږي چې د به پرهیز کوي نو دا پر د ګناهونو نه ځان بچ کول دا ډیر زیات لازم دي ضروری دي په نسبت د یو عامي بیماری د خکېدو د پرهیز نه چې څنګه د عامي بیماری کې پرهیز دا لازم دی ضروری دی دوايي به اعلی در باندې اثر کوي د قشان د دې عبادت د اثر د پاره د ګناهونو نه ځان بچ کول دا لازم دي ضروری دي که یو انسان هغه غواړي چې زه د الله مقرب بنده شمه الله جل شانه ته دې زه نږدې شمه الله دې زما سره محبت وکي نو د دې د پاره دا چې څنګه عبادت لازم دی ضروری دی دغه عبادت نه وړاندې د ګناهونو نه خپل ځان پاکول دا لازم دي ضروری دي او بیا دا ګناهونه انسان هغه په ذات څنګه د انسان دا بیماری ظاهری هم وي باطینی هم وي کله د انسان سترګه خوږیږي کله د خپې خوږیږي کله د په سر کې دړوي کله د په بدن باندې دانې راوخیږي او کله د په خېټه کې دړي کله په کلمو کې دړي کله پړه کې دړي کله په معده کې نو سب بیماری د ظاهرا ښکارا کی او سب پټي د قشان د انسان د پاره دا ګناهونه هم په دې ظاهري اعضاء او جوارح سره هم ته نه صادريږي او په دې باطینو سره هم الله جل شانه فرمای يعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور الله فرمای چې تاسو په دې سترګو په ذریعه سره کم خیانت کوئ کم ګناه کوئ د دین هم الله جل شانه خبر او ستا پړه کې چې کم غلط خیالات دي غلط تصورات دي او غلط سوچونه دي غلطی منسوبی دي د دین هم الله جل شانه خبر نو چې څنګه زمونږه دا ظاهری اجزا دي د دین ګناهونه صادریږي د دین ځان بچ کول لازم ضروری دا رنګ زمونږه په باطن کې چې دا اړه ده د دې اړه سره هم ډیر ګناهونه لګیدلې دي چې دغه ګناهونو نه به هم خپل ځان بچ کوو چې کله په من کې دا دواړه خبره چې الله د څه حکم راته کړی دی د هغې منګه تعمیل شروع کو او د څه نه منع کړیو د هغې نه ځان بند کو نو موږ به د الله عبادت گزار بندګان یو او الله به زموږ سره مینه کوي محبت به کوي لیکن که یوه خبره په موږ کې شته دویمه نشته دی چې یو طرف ته خو عبادت کوو ظاهرا لیکن د ګناهونو نه بچ کېدل نشته دی نو بیا زمونږ د دې عباداتو چې کم اصل اثر دی هغه اصل فایده د هغه په دې باندې نه مرتب کیږي بلکې د دې ګناهونو د نحوست او د دې د سپیرتوب د وجنه انسان د دې عبادتو نه محروم کیږي د عبادتو هغه شوق د ختميږي د دې وجنه د ګناه نه ځان ساتل دا ډیر لازم او ضروری دي په نسبت د عام عبادتو باندې عبادت خو وکاو لیکن د دې عبادتو سره سره د ګناه نه ځان بچ کول دا ډیر اهم او ډیر زیات ضروری دي الله جل شانه دې د هر قسمه معصیت او نافرمانو نه زمونږ حفاظت وکړي